نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي من حديث زينب بنت أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدعو أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. زما محترم اوریدونکو، الله تعالی مو زما سره د قرآن د سنت پوره علم نصیب کړه. دغه د دې رمضان اخرانۍ لس شپې د نن ماښام نه چې د چهارشنبې شپه ده شروع شو او هجري سنه 1439 ده. د نن ماښام نه د اخرانۍ لس شپې د رمضان شروع شو. د دې لسو شپو کې درې خاصیته دي، درې خصوصیت لري، درې فضیلتونه پکې دي. یو پکې دا دی چې د دغې لسو شپو احیا، دغې لسو شپو کې د شپې خوب نه کول. بل خصوصیت د دغې او فضیلتو درجه هغه په دغې لسو شپو کې اعتکاف کول دي. دریم خصوصیت او درجه او فضیلت د دغې لسو شپو هغه په دې کې د لیلة القدر د شب قدر شپه ده. دغه د هغه متعلق د اعتکاف متعلق او فضیلت خو موږ مخکې بیان کړی، او د لیلة القدر فضیلت او د هغې متعلق احکام و بیان وروسته انشاءالله ذکر کو. او دغه خصوصیت چې د دغې لسو شپو چې د نن ماښام نه شروع شوه، د لس شپې د اخرې د رمضان، د دې فضیلت او درجه هغه په دغه حدیث کې ذکر ده. بی بشرة عنها فرمایي چې و نبی علیه الصلاة والسلام چې کله به داخل شو هغه لس شپې اخرانۍ د رمضان، نو شد میزره کلک به وتړلو، مضبوط به وتړلو، هغه لنګ لکه موجوده وخت کې پرتوګ پاجامه. دویم و احیا لیله، ژوندی به ساتله شپه خپله. دریم و ایقظ اهله، را بیدارول به خپل کور خلق. دغه د چې هغه به کلک وتړلو لنګ، د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې جدا به شو د ښځو نه، د بیبیانو نه، جما او همبستري به ورسره نه کوله. دغه مطلب دی. او دا مطلب عبدالرزاق ذکر کړی د ثوري نه په خپل مصنف کې، او په همدې باندې جزم کړی چې همدغه مطلب دی. او ابن ابي شیبه ابو بکر بن عیاش هم همدغه مطلب ذکر کړی و، همدغه مطلب دی. دویم مطلب خطابي ذکر کړی، خطابي، چې هغه وایي د کلک تړلو د پرتوګ نه څه مطلب دی؟ الجد فی العباده، ډیر کوشش کول په عبادت کې، وایي دغه مطلب دی. وایي ځکه د تړلو د پرتوګ د لنګ نه مطلب دا وي که نه چې سړی و کار ته ډیر په عزم او په پخه اراده او په ډیر کوشش سره یو کار سړی شروع کړي. او پښتو کې هم داسې هغه دی چې خلک وایي پلانکي کار ته ملا وتړله، یا ورته یې پینسې ورته راپورته کړي، یا وایي بډې ورته وویلې. نو دغه مطلب دی خطابي وایي. او دغه مطلب چې دی په روایت عاصم بن زمره کې راغلی
چې شد میزره واعتزل النساء، نبی علیه الصلاة والسلام به په دغې لسو شپو کې پرتوګ وتړلو کلک او جدا به شو د ښځو نه. نو دا جدا کېدل د بیبیانو نه دا بیل راغلی او دا د لنګو د پرتوګ کلک تړل دا بیل راغلی. نو معلومیږي چې دا بیل بیل مطلبونه دي. او دا درېیمه خبره چې راغلی چې ژوندې کوله به یې شپه. د ژوندې کولو نه څه مطلب دی؟ یعنې شوګیر به یې کوو، خوب به یې نه کوو. د څه دپاره؟ د طاعت دپاره، د عبادت دپاره، د ذکر دپاره، د تلاوت دپاره. ټوله شپه شوګیر، طاعت، عبادت، ذکر، تلاوت، منځ کول، دعا کول. او بله خبره چې د ایقظ اهله، د دې نه اهل نه څوک مراد دی؟ د دې اهل نه بیبیانې مراد دي، خادمان مراد دي، او د کور نور اعضام مراد دي. ځکه امام ترمذي په خپل روایت کې نقل کړی د زینبې بنت ام سلمې نه چې لم یکن النبي صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیه السلام اذا باقیه من رمضان 10 ایام، کله چې پاتې به شوې د رمضان لس شپې، د رمضان لس شپې به چې پاتې شوې، نو نبی علیه السلام نو یدعو احدا چې پریږدي یو کس من اهله د خپل کور نه، هسې کس یطیق القیامه چې طاقت لري د ولاړېدو، د مونځ کولو، د تلاوت کولو، د ذکر کولو. چې څوک د ولاړېدو طاقت لري هغه به یې نه پرېښوده الا اقامه، مګر هغه به یې ودرو، هغه به یې راویښ کړي. نو د دې نه معلومیږي چې نبي رسول الله سلام به په دغې لسو شپو کې د کور ټول غړي راویښول. نو دا د دغې لسو شپو خصوصیت دی چې سړی باید په دغې لسو شپو کې د شپې خوب ونه کړي. او ټول دا لس شپې چې دی که په طاعت او په عبادت او په ذکر او په تلاوت کې او په دعاګانو کې خرج کړي او په ډېر اخلاص سره، په ډېرې زارۍ سره او بغیر د ریا نه، بغیر د عجب نه، چې سړی فکر وکړي په د خپلو اعمالو باندې، په د خپلو کارونو باندې، په خپلو ګناهونو باندې چې ما کم کم ګناهونه کړي، هغه ګناهونو نه کاملا توبه وکړي. زما نه کم کم تقصیرات شوي، فکر وکړي چې زما نه ګاونډیان څومره زار شوي، خپلوان څومره رانه زار شوي، څومره غیبت مې کړی، څومره کنځل مې کړي، څومره دروغ مې ویلي، څومره کبر مې کړی، څومره غصب مې کړی، څومره دوکه او فریب مې کړی. په دغه ګناهونو باندې فکر وکړي، سوچ وکړي او توبه ترې وباسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.